बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम द अल्लाह पनामा चे ढेर ज़्याद मेहरबान और रहम कऊन के दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस-सय्द व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। है मोमिनानो वादे लुजुना पूरा कवई तासो द पारा सारवी हलाल वगर्जवल शु वड़ांदे बा तासो ता द हगो नामे उखोदल शी खुदा एहराम पा हालत के इख्कार कवल जानता मरवा कवई बेशक चे अल्लाह ताला सगवाड़ी हुक्म कवी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب। है मोमिनानो द अल्लाह ताला द नखो नखानो बेहुरमती मकवई او نه د حرامو میاشتو او نه د قربانې ساروي چې په حرم کې قربانيږي نه هغه سارو ته لاس وروړی چې د هغو په غاړو کې خدای ته د نذرانې په طریقه پټې اچول شوي وي کم چې کعبې ته روان وي ما هغه خلک زوروي چې د خپل رب د فضل او د هغه د رضا دپاره د کعبې محترم کور ته روان وي کله چې د احرام حالت ایسته کوي نو تاسو ښکار کولی شئ او ګوره یو ډله چې ستاسو د پاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده په هغه باندې ستاسو غوسه دی تاسو دومره توژن نکي چې تاسو هم د هغو په خلاف په ناروا زیاتې لاس پورې کوي نه کم کارونه چې د نیکۍ او د پرهیزګارۍ دي په هغو کې د ټولو سره مرسته کوونکي اوسئ او کم کارونه چې د ګناه او د زیاتې دي په هغه کې د هیچا ملاتړ مه کوئ دا اللہ نو ویریږئ بشک اللہ تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم۔ پتاسو حرام کړی شوي دي مرداره یعنی پخپله مړ شوي څاروو غوښه وینه د خنزیر غوښه
هغه څاروی چې د الله نه سوا د بل چا نوم پې اخیستل شوی وي او هغه چې د مرۍ په خفه کېدو مړ شوی وي او په زخمي کېدو یا د لوړې نه په غورځېدو مړ شوی وي یا هغه چې په ښکر وهلو مړ شوی وي یا ځناور سیرلی وي سوا د دې نه چې تاسو هغه ژوندی موندلی او ذبح کړی وي حرام نه دی او هغه څاروی چې د بل چا په دربار کې ذبح کړی شوی وي او دا رنګ دا هم د ستاسو دپاره ناروا ده چې د فال د غشو په وسیله خپل قسمت وګورئ دا ټول کارونه بدترین ګناه ده نن کافران ستاسو د دین نه پوره ناامیده شوي دي نو خبردار تاسو د هغو نه مه ویرېږئ بلکې د ما نه وویرېږئ نن ما ستاسو دین په تاسو پوره کړو او خپل نعمت مې په تاسو پوره کړو او ستاسو دپاره مې اسلام ستاسو د دین په طریقه منظور کړو د دې کبله د حلالو او حرامو کم بندیزونه چې په تاسو لګول شوي دي د هغو مراعات وکئ البته څوک چې په سخته لوږه کې بېقراره شي او هغه ترې څه شی وخوري بشرطې چې د الله نافرماني او تیری ونه کي یعنې دومره دې وخوري چې ځان یې بچ شي یقینا الله تعالی معافي کوونکی او مهربان دی يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب خلق تانه پوښتنه کوي چې هغو ته څه شی حلال کړی شوی دی ته ووایه تاسو ته ټول پاک شیان حلال کړي شوي دي او کم ښکاري ځناور چې تاسو مخته کړی وي او هغه تم د الله درکړي علم په ذریعه د ښکار تعلیم ورکړی وي هغه ځناور چې کم شی د ستاسو دپاره ونیسي د هغه خوراک هم تاسو ته روا دی البته په هغه باندې د الله نوم واخلئ او د الله د قانون د ماتولو نه په ویره کې اوسئ او یقینا الله تعالی زر حساب اخیستونکی دی اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نن ستاسو دپاره ټول پاک شیان حلال کړی شو د اهل کتابو حلال کړي شوي شیان د ستاسو دپاره حلال دي او د ستاسو حلال کړي شیان د هغو دپاره حلال دي یعنی ذبح کړي شوي او پاک لمن مسلمانې ښځې هم د ستاسو دپاره حلالې دي یا د هغو قومونو نه وي چې هغو ته تاسو نه مخکې کتاب ورکړی شوی دی د هغو پاک لمنې ښځې حلالې دي په شرط د دې چې تاسو د هغو مهر ورکئ په نکاح کې د هغې ساتونکي اوسئ نه دا چې په ازادې شهوت رانې لاس پورې کوي یا په پټه په غلا یارانې وکئ او چا چې د ایمان په تګلاره باندې د تلو نه انکار وکړو نو د هغو د ایمان ټول کړه وړه به بې ځایه ضایع شي او هغه به په آخرت کې تش لاسې او په بایلونکو کې به وي
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ہے مومنانو، کله چې تاسو د مانځه د پاره پاسېږئ نو خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې ووینځئ، په سرونو مساحو کې او خپې تر ګیټو پورې ووینځئ. که په جنابت په حال کې یئ نو په غسل ځان پاک کئ، که ناروغه یئ یا مسافر یئ یا تاسو نه څوک حاجت پوره کي او راشي یا تاسو ښځو ته لاس وروړی وي او اوبه ونه مومئ نو د پاکې خاورې نه کار واخلئ، په هغه لاسونه ووهئ، په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله تعالی نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کي، هغه غواړي چې تاسو پاک کي او خپل نعمت په تاسو پوره کي تر څو چې تاسو شکر ویستونکي اوسئ. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله تعالی چې پتاسو کم نعمتونه نازل کړي دي هغه یاد کړئ او هغه پوخ لوز او تړون مه هېروئ چې د هغه سره تاسو کړی دی. ستاسو دا وینا چې مونږ واورېدل او منل د الله تعالی نه ویریدونکي اوسئ او الله تعالی ان د زړونو په رازونو پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے مومنانو، د الله د پاره په حق ولاړ او په انصاف شاهدانو سه د کمې ډلې دشمنی د تاسو دومره راونه پروي چې د انصاف نه واوړي. انصاف وکړئ چې پرهیزګارۍ ته نږدې دی. د الله د ویرې سره کار کوئ. الله تعالی په یقیني طریقه ستاسو د ټولو هغو عملونو نه باخبره دی چې تاسو یې کوئ. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. کم کسان چې ایمان راوړي او نیک عملونه سرته رسوي، الله تعالی د هغو سره وعده کړې ده چې د هغو د ګناهونو سره به تېرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه کي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. پاتې شو هغه خلک چې کفر یې وکړو او د الله آیاتونه یې دروغ وګڼل، نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن
أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے مومنانو دا الله تعالی هغه احسان را یاد کړئ چې هغه په تاسو کړی دی چې یوې ډلې تاسو ته د لاس غځونې اراده کړې وه، خو الله تعالی په تاسو باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل. د الله نه په وېرېدو کار کوونکي اوسئ او د ایمان خاوندان دې په الله باندې ډاډ وکړي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله تعالی د بنی اسرائیلونه په ښه وعده واخسته، په هغې کې 12 نقیبان یعنی 12 مشران مقرر کړل، او الله هغو ته وفرمایل چې زه د ستاسو سره یم، که تاسو مونځ قایم کړئ، زکات ورکوونکي اوسئ، زما پیغمبران منونکي اوسئ، د هغو ملاتړ کوونکي اوسئ، او خپل خدای ته قرضه حسنه ورکوونکي اوسئ، نو باور ولرئ چې زه به د ستاسو بدۍ به د تاسو نه لرې کم، او تاسو به داسې جنتونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ولي بهیږي. د دې تړون نه وروستو که تاسو کې چا د کفر چلن خوښ کو، نو په حقیقت کې هغه سمه لاره ورکه کړه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بیا هغو خپل وعده ماته کړه، نو د هغې د عمله مونږ هغې د خپل رحمت نه لرې وغورځول، لعنتم پې وکړو او د هغو زړونه سخت کړل. اوس د هغو حال دا دی چې په کلام کې بدلون راولي، په الفاظو سره جباړی، د یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي. کم نصیحت چې هغو ته شوی و د هغه نه زیاتره برخه هیره کړې ده، او هره ورځ تاسو ته د هغو یو نوی خیانت څرګندیږي. د هغو نه ډېر لږ کسان دي چې داسې نه دي. نو کله چې دې حالت ته رسېدلي دي، د دې عمله هغې ته بخښنه وکړه او د هغو د حرکتونو نه سترګې پټوونکی اوسه. الله تعالی هغه خلک خوښوي چې د احسان چال چلن ولري. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هم دغسې مونږ د هغو خلکو نه هم په ښه وعده اخیستې وه چې هغو ویلي وو چې مونږ نصاره یو، او هغو ته هم
چې کم درس ورکړی شوی و د هغه زیاته برخه هغو هم هیره کړه په آخر کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې دشمني او په خپلو کې د تاوتریخوالي تخم وکرلو او هرومرو به یو وخت راشي چې الله تعالی هغو ته وښایي چې هغوی په دنیا کې څه کول. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اے اهل کتابو تاسو ته زمون پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم راو رسیدو چې تاسو ته د الهی کتاب زیاتره هغه خبرې ظاهروي چې تاسو پټولې او د ډیرو خبرو نه درتیریږي هم. تاسو ته د الله د طرفه روښنایي او واضح کتاب راو رسیدو. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. د هغه په وسیله الله تعالی هغو خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښایي او په خپل حکم سره د تیارو نه وباسي رڼا ته یې راولي او سمې لارې ته هغو ته لارښوونه کوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هغه کسان په یقیني طریقه کافران شول چې وی ویل هم دغه مسیح ابن مریم خدای دی. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ته وایا که خدای غواړي چې مسیح بن مریم او د هغه مور او د ځمکې ټول اوسیدونکي هلاک کړي نو هغه د دې کار نه څوک نشي منع کولی. الله تعالی خو د ځمکې او د اسمانونو او د ټولو هغو شیانو چې د ځمکې او اسمانونو په منځ کې میندل کیږي مالک دی. هر څه چې غواړي پیدا کوي او هغه په هر څه قادر دی. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. یهودیان او عیسایان وایي چې موږ د الله تعالی زامن او د هغه ډیر ګران دوستان یو. د هغو نه پوښتنه وکړه چې بیا هغه د ستاسو په ګناهونو تاسو له سزا ولې درکوي. په حقیقت کې تاسو هم هغسې انسانان یئ لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړي دي. هغه چې چاته غواړي بخښنه کوي او چاته چې خوښه شي سزا ورکوي. د ځمکې او اسمان په منځ کې چې هر څه دي د هغه ملکیت دی او هم د هغه طرف ته د ټولو ورتګ دی. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے اہل کتابو زمونږ دا پیغمبر په داسې وخت کې تاسو ته راغلی دی او دین په څرګنده طریقه درښایي چې یوې مودې نه د پیغمبرانو د راتګ لړۍ بنده وه تر څو چې بیا تاسو دا ونه وایئ چې مونږ ته کم زیری ورکوونکی او ویرونکی نه دی راغلی نو ګورئ اوس هغه زیری کوونکی او ویرونکی راغی او الله تعالی په هر څه برلاسی دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. او یاد کئ کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویلیو چې ای زما قومه د الله د هغه احسان ذکر وکئ چې هغه تاسو ته در په برخه کړی و هغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل تاسو یې باچا وګرځولی او تاسو ته یې هغه څه درکړل چې په دنیا کې هیڅ چاته نه و ورکړي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اے زما د قوم خلقو پاکې ځمکې ته ننوځئ چې الله تعالی د ستاسو په نامه لیکلې ده په شا مه وړئ داسې نه چې په نقصان کې وغورځېږئ. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هغوی په جواب کې وویل اے موسی هلته خو ډېر زورور او سرکشه خلک اوسیږي موږ به هیڅکله هلته لاړ نه شو تر څو چې هغوی د هغه ځای ونه وځي او که هغوی د هغه ځای ووتل نو موږ به په خوشحالۍ ورننوځو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. په هغو کې دوه د خدایه ویرونکي تنه داسې هم وو چې په هغو باندې الله تعالی خپل نعمت پیرزو کړی و. هغه یې وویل چې تاسو دروازې ته ورسئ کله چې تاسو په دروازه کې قدم کیدئ نو یقینا تاسو به برلاسي شئ په الله ډاډه اوسئ که تاسو مؤمنان یې. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نو قوم بیا هم دا وویل چې ای موسی مونږ خو بالته هیڅکله ورنشو تر څو چې هغه هلته وي ته او ستا رب دواړه لاړ شئ او جنګېږئ مونږ دلته ناست یو. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاقرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
موسی علیہ السلام ویل اے زما پروردګاره زما په واک کې هیڅ نشته بې زما د خپل ځانه او زما د رور نه ته موږ د دغو سرکشانو نه بیل کا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله تعالی فرمایل خانو هاغه ځمکه تر 40 کالو پورې به په دې حرامه کړی شي دی به په ځمکه کې خانه بدوشو غونتې سرګردانه ګرځي او د دې سرکشانو په حالاتو مخفه کېږه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اور لکشانتی دیتا د آدم علیہ السلام د 2 زامنو کیسه هم پر اختیا واوروا. کله چې هغه دواړو قرباني وکړه نو د هغو نه د یو قرباني قبوله شوه او د بل قبوله نه شوه. هغه ویل زه به تا ووجنم. هغه جواب ورکو الله تعالی خو یوازې د تقوادارو نظرونه قبلوي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. کته زما د وجلو د پاره لاس پورته کې نو زستا د وجلو د پاره هیڅ کله لاس نه پورته کوم. زه د رب العالمین نه ویریږم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. زه خو غواړم چې زما ګناه او ستا خپله ګناه ستا په غاړه شي او په دوزخیانو کې شامل شي. د ظالمانو د ظلم هم دغه سزا ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. په آخر کې د هغه نفس د خپل رور وجل هغه د پاره آسان کړل او هغه وجلو او په نقصانیانو کې شامل شو. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. او بیا الله تعالی یو کارغه ولیږو چې ځمکه یې کنسته تر څو چې هغه ته وښایي چې د خپل رور جوسه څنګه پټه کړي. د دې کار په لیدو هغه وویل افسوس په ما د دې کارغه غونتې هم نشو کولی چې د خپل رور مړی مې دفن کړی وی. د هغه نه وروستو په خپلو کړو ډېر پښیمانه شو. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
هم دې عمله مونږ په بني اسرائیلو دا فرمان لیکلی و چې چا چې یو انسان د وینې د بدل یا په ځمکه کې د فساد خورولو نه سوا په کومه بل حالات کې وجلو داسې وګڼه لکه چې هغه ټول انسانان وجل او چا که یو نفس بچ کو داسې وګڼه چې هغه ټول انسانانو ته ژوند ورکو خو د هغو حل دا دی چې هغو ته زموږ پیغمبران او ورپسې روښانه څرګند لارښودنو سره راغلل د هغه نه وروستو بیا هم د هغو زیاتره کسان په ځمکه کې ظلم او زیاتې کوونکي دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. کم خلق چې د الله تعالی او د هغه د پیغمبر سره جنگيږي او پس مکه کې د دې دپاره منډې ترړې کوي چې فساد راوچت کی د هغو سزا دا ده چې دې ووجل شي یا دې په دار راځوړند کړی شي یا د هغو لاسونه او خپې ردې بدلې غوسې کړی شي یا دې د وطن نه وشړل شي. دا ذلت او سپکوونکی خو د هغو دپاره په دنیا کې دی او په آخرت کې د هغو دپاره لوی عذاب دی. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. او کم خل چې توبه وباسي مخکې د دینا چې تاسو هغې کابو کوي نو تاسو ته دې څرګندوي چې الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے مومنانو د الله نو ویریږئ او د هغه په حضور کې د نزدېوالي وسیله ولټوئ او د هغه په لار کې جهاد وکئ تر څو چې تاسو ته بریالیتوب در په برخه شي. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. یقینو کې چې کم کسانو چې د کفر لاره خوښه کړې ده که د هغو په لاس کې د ټولې ځمکې خزانې وي او دومره ورسره نور هم او هغوی غواړي چې هغه په فدیه کې ورکي د قیامت د ورځې د عذاب نه بچ کېدو دپاره بیا به هم هغه ته قبول نه کړی شي او هغو ته به دردناک عذاب ورسیږي. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هغوی به دا غواړي چې د دوزخ د اور نه په تیښته وځي خو هیڅ کله به نشي وتلی او هغوی ته به همیشني عذاب ورکړی شي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. او څوک چې غلاو کی که هغه ښځه وي او که نرینه
د دواړو لاسونه پرې کړئ دا د هغو د خپلې ګټې بدل دی او د الله د طرفه د عبرت سزا د الله قدرت په ټولو غالب دی او الله تعالی د قوت او د حکمت څښتن دی فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم نو څوک چې د ګناه کولو نه رستو توبه وباسي او ځان اصلاح کی نو د الله د پیرزونې نظر به بیا د هغه خواته واوړي الله تعالی ډیر بخښونکی او مهربان دی ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آیت نه خبر چې الله تعالی د ځمکې او د اسمانونو د سلطنت مالک دی چاته چې خوښه شي سزا ورکي او چاته چې خوښه شي بخښنه کوي هغه د هر څه واکمن دی يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ہے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هغه خلق د استاد زورې دو باعث نوي چې د کفر په لار کې چټاک قدمونه اوچتوي که هغه د هغو کسانو سره وي چې په خوله وایي مونږ ایمان راوړی دی خو د زړه نه ایمان نوي راوړی یعنی منافقان یا د هغو کسانو نوي چې یهودیان شوي دي چې د هغو حال دا دی چې د دروغو دپاره غوږې ږدي او د هغو خلکو دپاره چې تا ته هیڅ کله نه دي راغلي جاسوسي کوي سره د دې چې د کتاب الله د الفاظو صحیح ځایونه مقرر دي د هغو معنی یو ځای نه بل ځای ته اړوي راړوي او خلکو ته وایي چې که تاسو ته دا حکم درکړی شو نو ویې منئ که دا حکم در نکړی شي نو مې منئ الله تعالی چې په فتنه کې د چا د غورځولو اراده کړې وي د الله د مؤاخذې نه د هغه د زورولو دپاره ته هیڅ نشې کولی دا هغه کسان دي چې الله تعالی به د دې زړونه پاک نه کي د دې دپاره په دنیا کې ذلت او رسوایی ده او په آخرت کې سخت سزا ده سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين دی د دروغو اوریدونکي او زیات حرام مال خوړونکي دي کدی تا ته د خپلو دعوو په وړاندې کولو راشي نو تا ته واک درکول کیږي کدی خوښه وي
د هغو فیصله وکا او کنه نو انکار وکا که انکار وکې نو دی تا ته هیڅ نقصان نشي رسولی او که فیصله وکې نو د انصاف په اساس یې وکا ځکه چې الله تعالی انصاف کوونکي خوښوي. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. د حیرانتیا خبره ده چې دی تا څنګه فیصله کوونکې مقرروي په داسې حال کې چې دی سره تورات موجود دی چې په هغه کې د الله حکم موجود دی او سره د دې هم دی ته مخاړوي. اصلي خبره دا ده چې دا خلق د سره د ایمان او د یقین خلق نه دي. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مونږ تورات نازل کو چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي ده ټولو پیغمبرانو چې مسلمانان وو د هم هغه سره سمې د دغو کسانو چارې چې یهودیان شوي وو فیصله کولې او په همدې شان خدای پالونکو او علما هم دا فیصلې کولې ځکه چې هغوی ته د الله د کتاب د حفاظت حکم شوی او په هغه باندې هغوی شاهدان وو. نو د یهودو ډلې تاسو د خلکو نه مه ویریږئ بلکې زما نه ویریږئ او زما آیاتونه په لږه لږه بیه مه خرڅوئ. کم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمې فیصلې ونه کي هم هغوی پاخه کافران دي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. په تورات کې مونږ په یهودو دا حکم لیکلی وو چې د نفس په بدل کې نفس، د سترګې په بدل کې سترګه، د پوزې په بدل کې پوزه، د غوږ په بدل کې غوږ، د غاښ په بدل کې غاښ او د خاصو زخمونو د پاره هم بدل شته. بیا کم کس که هغه معاف کی نو هغه د هغه د پاره کفاره ده او کم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمه فیصله ونه کی نو هم هغه ظالمان دي. فقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
بیا مونږ د هغو پیغمبرانو نه رستو د مریم علیه السلام زوی عیسی علیه السلام ولیږو او تورات چې د هغه نه مخکې موجود و د هغه ریښتینی کوونکی و او مونږ هغه ته انجیل عطا کو چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه او هغه هم د تورات د هغه څه چې په هغه وخت کې موجود و ریښتینی کوونکی و او د خدای نه د ویریدونکو خلکو دپاره تر سر نه اخره پورې هدایت او نصیحت و. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. زمون حکم وو چې د انجیل خوندان دي د هغه قانون سره سم فیصله وکړي چې الله تعالی په هغه کې نازل کړی دا او کم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سم فیصله ونه کړي هغه فاسقان دي. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته دا کتاب په حق نازل کړی دی او د مخکینی کتابونو تصدیق کوونکی دی چې ستا په وړاندې موجود دي د هغو ریښتینی کوونکی او د هغو ساتونکی او محافظ دی. نو د دې عمله ته د الله د نازل کړي قانون سره سمې د خلکو چارې فیصله کړه او کم حق چې تا ته راغلی دی د هغه نه په مخ اړولو سره د هغو د غوښتنو پیروي مه کوه. موږ د تاسو نه د هر یو دپاره یو شریعت او یوه عملي لاره مقرره کړې ده. که څه هم که ستاسو خدای غوښتي وی نو تاسو ټول به یو امت ګرځولی وی، خو هغه دا غوښتل چې څه شی چې تاسو ته درکړی شو په هغه د ستاسو ازمیښ وکړي، نو په ښه کارونو کې د یو بل نه د وړاندې کېدو توندي وکړئ. په آخر کې د ستاسو ټولو الله تعالی لوري ته ورګرځېدل دي، بیا به هغه تاسو ته هر هغه شی څرګند کړي چې تاسو پکې اختلاف کوئ. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ته د الله تعالی د نازل کړي قانون سره سمه د دې خلکو د چارو فیصله وکړه او د هغو د خواهشو پیروي مه کوه
هوښیار اوسه دا خلک تا پس فتنه کې وانه چوي یو ذره قدرې دې هم د هغه هدایت نه غوښتې ونه مومي چې الله تا ته درلېږلی دی نو که دې ته مخ واړوي نو پوه شه چې الله تعالی د دې د ځینو ګناهونو په وجه په غم کې د دې د اخته کولو اراده کړې ده او حقیقت دا دی چې دې خلکو کې زیاتره فاسقان دي أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون دی د خدای د قانون نه مخاړوي نو آیا دی بیا د جهالت فیصله غواړي په داسې حال کې چې کم خلک چې په الله باور لري د هغو په نزدې د الله نه ابل ښه فیصله کوونکې او حکم کوونکې نور څوک کیدی شي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی